د رستم صاد رضی الله عنه سوال جواب وکړو چې یو هوښیار کس راواستوه زه ورسره څه خبرې اترې کوم. نو 3 صحابې لګلي پرله پسې زما مقصدي کلام یو صحابي کلام دی هغه تاسو ته نقل کوم. نو په صحابه کرامو کې چې د ورته لګلي ربيع ابن عامر رضی الله عنه دی. یو څوک دی جی؟ ربيع ابن عامر رضی الله عنه دی روان شو او د کمزورې غونډه سپلې دي الفاظ دلته شته ما سره ښه دلته الفاظ نقل تاریخ نقل کړي کمزورې سپلې شلیدلې کپړې کمزوري د ټاټ صادر او یو ورکوټې غونته اس او لنډه غونته نیزه ډېر کمزورې اسباب ورسره چې کله د رستم هغه دربار ته رسي نو رستم د غرور او تکبر د وجنه او دې د وجنه چې په مسلمانانو دا زما روب راشي دبدبه راشي نو تر هغه سره پورې قالینونه غوړولي وو بهترین د ریخمو او تکیاګانې او داسې عظیم مجلس جوړ کړی دی او د سرو زرو یو عظیم تاج په سر کړی دی. نو چې کله هغه ځای ته د خاص هغه حال او کمرې او هغه ځای ته خیمې ته چې کله د قالینونو باندې سره د اس صحابي راځي رضی الله تعالی عنہ ربيع ابن عامر رضی الله تعالی عنہ نو کسانو ریسار کړ ورته وی یو خو دا سورلې د بهر او تړ را کوشه او دویم دا چې دا اسلحه دې کېده. ربيع ابن عامر رضی الله عنه ورته فرمایي وی زه خو تاسو راغوښتې م په خپله ګورې نیم راغلی که ستاسو خوښي نو دغسې به ځمه دې اس د پاسه به سورې ما په دې قالینونو باندې به ځمه او اسلحه هم نه دګمه او که نی ځم به بس دی خو مجبوره وی ښه زه راځه دا عظیم الشان قیمتي قالینونو د پاسه د عرب یو ملنګ صحابي او مجاهد را روان دی او هلته چې کله راغی نو اس نکوشو او یو قیمتي تکیا پورې دا اس وتړو. اوس دا خلک هم ګوري چې دا څه شی راغلی دا څنګه خلک دي هغې پورې ولا اس ولا وتړه او دا نیزه ولا د قالین کې داسې ورمنډي لکه د امسا او مخکې پرې روان دی اکثر قالین ولا تر هغه ځای پورې ټول وشلول. دې ته وایي ایمان. الله دې موږ ته ایمان نصیب کړي الله دې موږ د دغه صحابو بچي جوړ کړي امین وایه. نن خو موږ نه مولیان ایمان لري یار د بېغیرتوب د بزدلۍ د کمزورۍ او چرته چې د بېایمانۍ خبرې موږ ته دي کوي. موږ د صحابو بچي یو انشاءالله العزیز د اسلام په حق کې به موږ بېغیرتي نه کوو نه به کوو که نه انشاءالله غیرت نه به کار وکړي غیرت نه ایمان نه بالو چاهے کفر خوشحالي او که نه خوشحالي خدای دې زړو چي اسلام به موږ د کافر د خوشحالي دپاره خوشحالېدو دپاره نه تحریفو اسلام به نه کمزورې کوو. اسلام د دغه ملنګانو د کمزورو صحابو د دغه ملنګانو د فقیرانو د ایمانی غیرت نتیجه ده د هغې ثمره او میوه ده چې نن موږ د اسلام نوم الو موږ فخر سره وایو الحمدلله موږ مسلمانان یو. محترمو دا قالین ولا ټول وشلول او بیا هلته ورغې ورته کېناسته ورته وایي تاسو څنګه راغلي یئ څنګه راغلی نو هغه ورته خبرې کوي خبرې وایي فقاله الله ابتعثنا خدای پاک موږ را لېږلي یو راغلي نه یو موږ خدای پاک را لېږلي یو څه دپار راغلي یئ فرمایي لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله دې دپار راغلي یو چې دا مخلوق د بندګانو د عبادت نه وباسو او د الله بندګۍ ته راولو دې ته راغلي یو او ومن ضیق الدنیا الى ساعتها د دنیا د تنګونه د دنیا فراخۍ ته راوباسو او فرمایي ومن جور الادیان الى عدل الاسلام الله دې را لېږلي یو چې دا بندگان د نور دینونو د ظلم نه راوباسو او د اسلام عدل او انصاف ته داخل کوخه اسلام عدل و انصاف ته. نو بیا ورته فرمایي فارسلنا بدینه الى خلقه لندعوهم الیه الله موږ خپل مخلوق ته راولېږلو چې دوی د الله دین ته راوبیلو فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه چا چې د الله دین قبول کو موږ هم دنه دا قبلومو دنه واپس لاړ شو. او فرمایي ومن ابا قاتلناه ابدا چا چې د اسلام نه انکار وکړو همیش به ورسره جنګیږو همیش قاتلناه ابدا حتی نقضي الى موعود الله تر هغې به ورسره موږ جنګیږو چې تر څو پورې موږ د الله پاک کړلی شوي وعدې ته لاړ نه شو. نو هلته نه پوښتنه کوي وما موعود الله د الله وعده څه ده د الله څه وعده ده قال الجنة لمن مات على قتال من ابا والظفر لمن بقیا
وایي د الله وعده دا ده چې کوم انسان د دغه منکرینو سره په جنگ کې شهید شو نو د دپاره جنت دی او که څوک غازي شو نو هغه دپاره کامیابي ده دا د الله وعده ده نو موږ به جنګیږو تر 2 وخته پورې یا به شهیدان کیږو او یا به څه کیږو غازیان کیږو یا شریعت یا ټول وایي یا شریعت یا زموږ دغه مقصد دی خدای موږ دې بچو وروړو لګورې موږ او تاسو الله پاک نوي پیدا کړي یاد ساتي زموږ د ژوندګۍ دا مقصد نه دی الله د الله عظیم کلام محکوم دی په ټوله دنیا باندې محکوم دی حاکم به ګرځو ان شاء الله په ټوله دنیا اما زموږ دغه مقصد دی د الله د قرآن د حاکمیت په لاره کې که زه لاړم زما مال لاړه زما اولاد لاړه زموږ صلاحیتونه الله قبول کړه دغه سعادت دی الله موږ ته نصیب وفرمایي دا کامیابي ده که نه جي دا احد الحسنین دی که غازي شو هم کامیابي ده او که غازي نه شوي شهید شوي هم کامیابي ده د مسلمان زندګۍ کې نقصان نشته ښه او دوی دا تاوان دی موږ ورته تاوان نه وایو بهرحال دا بیان یې ورته بیا وکړو نو دی ورته وایي ښه وایي لږ مهلت راکولی شي وایي څومره مهلت ورته وایي ورځ 2 به درکړم وایي نه که نه دا خو ډېره زه به مشرانو سره مشوره کوم وزیرانو چاکرانو سره ډېر وخت وایي نه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 3 ورځو نه به زیات چاته مهلت نه ورکړي مهلت صرف 3 ورځې دی بس